لږ راکنه آیا څه ډېره راکړه نوره راکړه ایم لږ ده نوره راکړه ایم لږ ده نوره راکړه راکنه بس آیا زه واخله هغه هم راکنه شاباش څنګه ښه ځواني والله زړه دې غټ دی واخله بس کشنی ګوله به زه السلام علیکم وعلیکم سلام جو بخیر څنګه یې ښه یې بخیر خیر خیره ټیټ یې سپاره شه بخیر څنګه ته خپله شه ټیټ یې دقت مې غټ خو دې نه د چا زوی دی د خیر محمد زوی ښه ماشاءالله زړه یې ډېر غټ دی زړه یې غټ دی زور سم ډوډۍ راکړه وارې شنې ګوله راکړله بیا نوره پسې راکړه راځه چیرې یې ورک یې والله یاره ته دې های های د بندې ډېره هوا وله په دا باندې زه نه سوم ګیدی دغه کوچنی ماشوم تاسو ویل دی عزت له د وړو پارسل په څو دی نن سبا یاره 200 او ستا روزانه څو ده زما روزانه 200 هغه هم د پر څو د وړو پارسل سي برابره یو 10 ورځې به اخلي اوه 10 ورځې اخلي نو خو دې کارونه نه کارونه هم نه یو وړو پارسل دی وای په 2300 روپۍ دی او یو ورځ کارونه یي ورځني روزانه 800 روپۍ په 10 ورځې کې هم دی د یوه وړو پارسل پیسې نشي برابروي دا کوم ماشوم چې تاسو ویل دی سواره ما ورته ویلې یوه ګوله ډوډۍ راکړه راکړله بیا پسې راکړه هغه اخري کې یوه ګوله ورپاڅول هغه یې هم راکړله نو زه هغه خلک چې خدای سرمایه ورکړې ده خدای پیسې ورکړې دي هغو ته زه دا ریکویسټ کوم چې په دغه ټیم کې د هغه موقع ده داسې بېوسه روزانې حواله ده داسې خلکو مرسته خامخا وکړي هغو ته هغه دا ټیم هر یو روزانې والا په مشکل حالات کې دی پکار دی چې موږ ټوله خپل زړونه داسې غټ وساتو لکه دغه ماشوم چې تاسو ویل دی دغه دنیا ټوله پاته ده که هر یو سرمایه لري که خدای ورکړي دله پکار دی په دغه دنیا کې د دې څخه ګټه واخلي د مرګه بعد بیا ولکه یې څوک د زوی کې لمسی ولکه یو چرګ لا پسې خیرات کړي موږ خپله به خپل نیکهګانو پسې د ډېره بېادبي دي ما پې دا قبر یې لا نه دی رامعلوم چې ته چیرې پټ یې او ده به زموږ لپاره څومره منډې څومره ټالۍ به ولي هغه خواته او دې خواته یادره ده دا زموږ د کلي یادره ده مړي دا دې ټوله دلې پراته دي دا ټوله مړي دا دې دلې پراته دي چې اوس پوښتنه ځین کېدلی سړي به ځین کړی وای څنګه دی څوک دله راځي پوښتنې لپاره حال احوال لپاره یو دعا لپاره نو دا د یوه به د هغه جواب وای چې نه هېڅوک هم نه راځي خالي یو اختر و بل اختر کې که راسي نو نسو وایي کنې بل هېڅوک هم نه راځي دا زه د ځانه نه ګایږم هر یوه ژوند هغه د قسم دی چې خپل د پلار قبر له یا د نیکه قبر له خالي یو اختر بل اختر کې ورځي زه خپله زما د نیکه قبر ماته نه دی رامعلوم د پلار څخه یا د اکا څخه پوښتنه وکړم چې کوم قبر یې دی ورسو ده به زموږ لپاره څومره منډې ولي څومره ټالۍ به ولي موږ د دا اوسه پورې یو چرګ مې ډېر بېادبي ما یو چرګ مې نه دی پسې خیرات کړی او دوی به زموږ لپاره څومره ټالۍ ولي نو موږ ته علم پکار دی چې کومه سرمایه خدای راکړې ده کومه ځواني خدای راکړې ده هغه د انسانیت په خدمت کې راولو د مسلمان په شه ورسو نوره ټوله پاته ده هېڅ چا له په شه نه دی ورغلی نه هېڅ چا د ځان سره وړی دا که بروس یې کیاز کوي خالد دوی کې پراته دي خدای د جنتونه نصیب کړي زموږ ستیم د هغه زګی دی کار څه دوی کړي ولو دوی خپل جواب خپل ورکوي